سلامونه وخت مو په خیر په دې له چې روغ جوړ باسته او صحت او عافیت جای په پرتنو لري که ویډیو مخ خوښ ملګرو اتمنځ مې یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ ملګرو راځو تاسو ته کیو آر کوډ وښیم چې څنګه خپل معلومات په کیو آر کوډ کې خوندي کړئ ډېر جالبه ویډیو را سره تر پای وګورئ ترڅو په ښه شان سره طریقه زده کړئ دغه د ملګرو زما کیو آر کوډ او دغه د زما لاندې معلومات چې ما پکې خوندي کړي دي ملګرو دا تاسو ته اوس وښیم سکرین ته هم ورچوم چې دا زما معلومات کټ پټ همغسې راخلي چې سره کوم تاسو معلومات ورکړه همغسې به ملګرو دا معلومات اخلي ګورئ دغه عکس سکین بیرته کیو آر کوډ زه سکینر ته ورچوم دا سکین کوي ملګرو ما سره ثبت دی دا زه راخلم ګورئ بیرته ماته همغه معلومات راوستو لومړي سر کې چې تاسو ته وښود ستاسو لپاره ډېر اړین دی که تاسو غواړئ چې ځان ته ښوونیز مرکز یا تجارت دپاره دغسې سکین کوډ جوړ کړئ کیو آر کوډ تاسو جوړولی شئ ملګرو پلی سټور ته چې راغلی پلی سټور سرچ کې به تاسو دغسې یو لیکنه وکړئ دغه یو اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ ایډیټ کیو آر کوډ ملګرو دا به تاسو په پلی سټور سرچ کې ولیکئ دا ایډیټ کیو آر کوډ هم چې کله ولیکئ ملګرو ګورئ دغه هم چې کله ولیکئ نو تاسو ته به لومړی کیو آر کوډ راوړي دغه کیو آر کوډ چې دی تاسو ته ملګرو کیو آر کوډ او سکین دواړه دي دغه لومړی به تاسو څه کړئ ځان ته را ډاونلوډ کړئ دا ما سره شته ما را ډاونلوډ کړی دی نو تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه دا تاسو ځان ته معلومات پکې خوندي کړئ او دا معلومات ستاسو دپاره فایدهمند دي ملګرو کله چې تاسو یو څه خرڅوئ هغې باندې دا لیبل ولګوئ کیو آر کوډ ستاسو شیان څوک بیا نشي غلا کولی ملګرو ستاسو هر څه به خپل نوم باندې خوندي نو ملګرو ګورئ 500 میلیونه خلکو را ډاونلوډ کړی ډېر جالب او زبردست اپلیکیشن دی ګورئ ملګرو تاسو به ورته اوپن شئ کله چې ورته اوپن شوئ دغسې یو صفحه به تاسو ته راشي په دې کې ملګرو تاسو سکین هم کړی شئ یو کیو آر کوډ سکین کولی شئ نو ملګرو دې نه به تاسو تېر شئ را به شئ په بره درې ټکو باندې به کلیک واخلئ دې نه وروسته ملګرو تاسو مای کیو آر کوډ دغسې کې تاسو ځان ته کیو آر کوډ جوړولی شئ نو دغسې کې ځان ته څه کړئ کیو آر کوډ جوړولی شئ بیرته به ملګرو تاسو بیا په دغې دریو دغه باندې کلیک واخلئ کرښو باندې کله مو چې په دې څلورو کرښو دریو کرښو کلیک واخیسته را به شئ کرکټ کیو آر باندې باید کلیک واخلئ دلته ملګرو مای کیو آر کې تاسو نوی کیو آر کوډ جوړوئ ځان دپاره صحیح ده او دلته کرکټ کیو آر کې به تاسو ملګرو هر شي دپاره جوړولی شئ تاسو یې د ټیکسټ کانټاکټ ایمیل SMS د ټولو دپاره ملګرو تاسو جوړولی شئ هر یو دپاره موبایل دپاره او تاسو کلینډر دپاره ملګرو وای فای دپاره جالبه د وای فای دپاره هم جوړولی شئ که غواړئ چې وای فای دپاره کوډ جوړ کړئ ځان ته کیو آر کوډ نو ستاسو په دې لارې به تاسو وای فای خلاصیږي نو دغلته نمبر دپاره هم جوړولی شئ او کلینډر دپاره هم ملګرو وای فای دپاره ټول شیونه پکې شته دی تاسو هر یو شي دپاره کیو آر کوډ به جوړولی شئ خو راځو ما کیو آر کوډ له راځو دلته ځان دپاره شخصي کیو آر کوډ جوړوو دلته ملګرو اول چې دی فول نیم دی بیا پسې ارګنایزیشن دی پسې بیا ادرس دی پسې پون دی دې ټولو کې ملګرو تاسو معلومات ځان ته خوندي کړئ په همدې طریقه زه ګوره لیکم اول کې خپل نوم لیکم بیا پکې وظیفه لیکم چې وظیفه لرم زه دلته پکې لیکم ټیچر کله مو چې دا پکې ولیکه ادرس په تاسو هم پکې لیکلی شئ تاسو ادرس پکې ولیکئ چې هر ځای اوسېدونکي یاستئ هغې ځای ادرس به پکې ولیکئ زه د خپل ځای ادرس پکې لیکم تاسو ته ګورئ ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو ځان ته خپل معلومات پکې خوندي کړئ زه پکې خپل ادرس لیکم دې ادرس لارې تاسو ته ملګرو ډایرکټ لوکیشن ته خلک هم تللی شي دلته به ټلیفون شماره ولیکئ زه خپل ټلیفون شماره پکې لیکم دلته به تاسو فعاله ټلیفون شماره ولیکئ نو دلته ما شماره ولیکل دلته به جیمیل ادرس ولیکئ فعال ایمیل ادرس په تاسو څه کړئ ولیکئ او لاندې ملګرو نوټس به ولیکئ چې تاسو چې په اړه دا کیو آر کوډ جوړ کړی مطلب ستاسو تجارت په اړه دی ښوونیز مرکز دی خصوصي ښوونځی دی هر شی چې وي هغې دپاره تاسو بغیر د موبایل کې هر ملګرو دا په موبایل کې جوړ کړي مخکې به کمپیوټر کې خلکو جوړ زه او نمونې دپاره پکې دغه ورکوم ملګرو بېرته راځم او دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک اخلم زما دا ټول شیونه خوندي شو ولیکل شو زه بیرته راځم او په ټیک مار علامه باندې کلیک اخلم دغه ټیک مار علامه ما کلیک واخیستم ملګرو زما کیو آر چمتو شو خو یو پروسه پکې پاتې چې دا تاسو ګالرۍ ته ولیږئ او سیو یې کړئ دغه دی زما کیو آر کوډ او دلته ملګرو تاسو سیو باندې کلیک واخلئ کله مو په سیو باندې کلیک واخیستل دلته ستاسو ګالرۍ ته ځي دلته شیر باندې هم کلیک ایستلی شئ چې چاته لیږئ غواړئ چې وټساپ کې فیسبوک کې یا ټلیګرام هر ځای کې چې چاته ولیږئ دلته ما ځان سره سیو کړه زما ګالرۍ ته دا لاړه اوس زه راځم بېرته همغه تاسو ته وښیم چې دا زه بېرته راخلم او دلته یې بیرته سکینر ته ور اچوم ملګرو هر ډول سکینر ستاسو معلومات راخیستلی شي چې یو ځل سکینر ته ور واچول شي
دا زه بیرته راغلم ملګرو زما یوټیوب چینل کې نوی یاست حتما زما یوټیوب چینل ته سره لایک او سبسکرایب کړئ څو دغسې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته ژر دررسېږي. ملګرو ګورئ ورته په لوکیشن تاسو چې کوم لوکیشن په ورکړی دغې لوکیشن باندې چا کلیک واخیسته ډایرکټ ستاسو لوکیشن ته تللی شي. کال باندې کلیک واخیست ستاسو ته زنګ وهلی شي. ګورئ ملګرو په لوکیشن باندې کلیک واخیست دلته که انټرنیټ در سره موجود وي ستاسې هغه لوکیشن چې تاسو ته ملګرو په دې د کیو آر کوډ کې ورکړی دی تاسو هغه لوکیشن ډایرکټ فوراً راخلي. اوس په دې کال باندې زه کلیک اخلم ملګرو ډایرکټ هغه نمبر چې تاسو کیو آر کوډ کې ورکړی دی تاسو او کنه دغه ته راځي او په ایمیل ادرس باندې ګورئ هغه ایمیل ادرس چې تاسو پکې ورکړی هغه ایمیل ادرس کس ته په سفر راوړي او تاسو ته ایمیل کړی شي. ملګرو که زما ویډیو مو خوښ وي حتما زما ویډیو در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې په رب مو سپارم.